ناپوهان به ارومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو. ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي. او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله بس تاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. د آسمان لوري ته ستا بیا مخ اوښتل مونږ وینو. دا دی مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی. خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. که ته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړې نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي، او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي. او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني. خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره حق پټوي. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حق فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی. او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه، او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړلی شي. خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ، او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. له دې عمله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ. د نعمت ناشکري مه کوئ. ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله د صبر لرونکو ملګری دی. او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ. داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. او موږ به ارومرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمایښت کوو. او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي،
له دې عمله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. کوم خلک چې زمون نازل شوی روښانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې موږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ور باندې لعنت وایي. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو سم کړي او چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی یم. کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت دی. په همدې لعنتی حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. ستاسو خدای همدا یو خدای دی له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمیره نښانې دي. خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه ګرځوي او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي خو په عذاب اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زموږ تګ شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. اے خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شو لارو مزئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. تاسو ته د بدی او بې حیایي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. او ته چې کله ویل کېږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوی اخیستی او سمه لارې نوی موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ دا خلک چې د خدای پر ښودل شوې لاره باندې له تلو نه انکار کړی دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. اے مؤمنانو
که تاسو په اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خوري او د الله شکر باسي. د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوږ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپلې ګېډې له اوره ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. نیکي یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي المنځ قایم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. ای مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. او خیران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي. پر تاسو باندې فرض کړای شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي نو مور پلار او خپل خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنان پر تاسو روزي فرض کړای شوی لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوی وي. لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روزي نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او وینې نیسي نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روزي فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسو پوهیږئ نو ستاسو لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ. رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو
چې د انسانانو لپاره لسره تر پای هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کېږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مو ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. خلک له تا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ، له الله نه ویریدونکي اوسئ، ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګېږئ چې له تاسې سره جنګېږي، خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. له هغو سره وجنګېږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي، هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي. ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده. او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ، خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. تاسې له هغو سره جنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. د حرامې میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ.
د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ، او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلې. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي، او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې د حج په دوران کې او روژې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنگ جګړه صادره نشي. او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه درسره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شئ، الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته لارښودنه کړې ده، که نه خو له دې نه مخکې تاسو ګمراه وئ. بیا لکم ځایونه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسو هم را وګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ، بلکې له هغه نه هم زیات. خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغونه څوک داسې دي چې وایي ای زمونږ ربه مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. او څوک وایي ای زمونږ ربه مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او مونږ د اور له عذابه وساته. داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته، او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته، په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي. د الله له نافرمانی نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي. او کله چې ورته ویل کېږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي، او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. اے مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب
د حکمت خاوند او پوه دی. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکې دي. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي؟ او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له موندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي، هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي؟ کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان، بیا چې دې وضع دوام نه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه، تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړل شوی. هغو د روښانه لارښودنو له موندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان راوړ، په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی. د الله چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. تاسې دا انګېرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ، په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تېر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. خلک پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو؟ ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ، او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی. کېدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي، او کېدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي، تاسې نه پوهیږئ. خلک پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ وایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کېدل، د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي، ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي. او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري، د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی، هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیلهمند وي، او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. پوښتنه کوي د شرابو او جوارۍ یعنی قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي، خو ګناه یې له ګټې نه ډېره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي،
په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که د الله خوښه شوی وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی تاسو له مشرکو ښځو سره هیڅ کله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی یو مسلمان وینځل آزاد مشرک نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسو هغه ډیره خوښه وي او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغه ایمان نه وي راوړی یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسو ډیر خوښ وي دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخنی په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی وایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي ستاسو ښځې ستاسو کښتونه دي ستاسو خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیر کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړی وي هغه پټ کړي هغوی ته هیڅ کله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپل نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یو درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی طلاق 2 ځله دی بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي او په داسې شان رخصتول تاسو ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي دا د الله ټاکلي پولې دي له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي بیا کله 2 ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته 3 ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه طلاق کړي کله هغه وروسته لومړی میړه
او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته دا د الله ټاکلي حدود دي د هغو خلکو د لارموندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي او کله چې تاسو ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ له الله نه وویریږئ او خو وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی کله چې تاسو خپل ښځو ته طلاق ورکړ او هغه خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپل پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله تاسو ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ ستاسو لپاره مناسب او سپېڅلې لار هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله طی ورکړي په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي نه د مور ته له دې عمله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې عمله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی او که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څه باک نشته او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته طی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه وجوه فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ له الله نه وویریږئ وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپل شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ورې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله ستاسې ټولو له کړو وړو خبر دی د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دی وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو پر رازونو پوهیږي نو له هغه نه وویریږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو تیریږي پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي وسوال دې د خپلې وسې او بېوزلي دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي دا پر نیکانو حق دی او که تاسې له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ الله ستاسې عملونه ویني د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیره بیا د منځني یعنې مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دریږي که امنیت خراب وي نو که پلي او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ له تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پرېښې وي
هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کیږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق دی. په دغه شان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسېده. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول. بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی. له تاسې نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زمونږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. او کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمېر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق وموند. د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چې اته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخی ده او هر څه باندې عالم دی. دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرښتې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده. بیا چې کله طالوت له لښکر سره وخوځېده نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه څښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په موږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای. خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی
چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینې توګه له هغو کسانو څخه چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لېږلي دي.